یخ دی اوسه به ګرم دته برابر سوال نه کړیو قال هغه ویل د غصې د وجه اتستبدلون تاسو بدل کې اخلي آیا بدل کې اخلي تاسو الذي غشى وادنا چاډیر کمزورې بالذي په مقابل لاسه چې غره دی ادنا ډیر کمزورې ډیر نږدې تاسو سوې هغه څنګه غره دی یو الله مقرر کړي بل مفتی به zarar دی په دمن دی حلال دی وو وجه مفسرینو ذکر کړی دی غیر خیریت به توقته چې مصر نه کارلا دلیل دی چې نور ذلیل شوی مصرنګ به دوه قول دي یو قول سید قطب لیکلی فی ظلال القرآن کی کته چې مصر معنا دا کوم چې فرعون پکې امیرو چې بیرته غلامان شي دویم قول علماء ذکر کړی چې مصر من الامصار بس نفس وخار چې ارخاري کله دا شي نه پړي دی وسپنی دی ژغ دی نبی صلی الله علیه وسلم به استدلال کړي چې دا سامان یو کور کول دو ژغ او دا شنو دا غلط اسباب لري کوي اگر که حدیث مسلم غړي ترغیب پکې شتا لیکن په دې شرط شاغه عشر او زکات او فلان دا پکې اداش قرطبی دې لیکلي به که هر څومره پکې اداش خو بهم انسان ذلیل ذمہدار سره فإن لكم يقينا شاء فار ما سألتم سجدا سوال کړي اخته سوالې بده معنی ذلت والمسكنه او فقر ذلیل شو ذکر ذلت اسباب دي آیات باندې سوال دي نه معلومه شي چې يهود نصارا ذلیلان دي دا ډېر مالدار دي د دنیا کې ټول دنیا اقتصاد سره دي امام ماجدی لیکلي په دې کې مالدار څخه خاص خلک دي عام انسانان چې غریب دي دیم قول الله سمالداري خبره مال کې نه دنو غنا چې رسول الله فرمایي پسړه کې دا کمل لچ راشي د اجتماعي ارڅ لټي چې منه کې شر مال ملک جوړي ارڅ وړي الله وایي دریم قول باز علماء ذکر کړي يهود ذلیلان په اعتبار د اخلاقا ډېر کمزوري دي او دا تجربه سره معلومه ده چې په ټول انسانانو کې اخلاق د لحاظ سره کمزوري او سپک خلک ادا دي اختشوا بغضب الله د خوانه ذالک رازقا بانهم كانوا يكفرون بآيات الله یقینا ودی چې کفر کوي د الله په آیاتونو همیشه کفر کوي قران نه منو معجزات د نبی نه منل الله قدرتونه نه منل مسکو پرې کوي ويقتلون وجل الانبياء بغیر د حق نام دلته بغیر الحق صبرش بغیر حقین دلته نبیین لفظ راوړل ته انبیاء بغیر الحق دامنه بغیر د جرم شرعي نه یو سره شاده شوه زنا وکړنه وجل په کار دي یې قتل وکي مرتد کول دروا وختو انبیاء به قتل شوی دي زکریا علیہ السلام هر کې یحیی علال کې زمونږ د نبی د وشر اراده وکړ خیبر کې دوره دې الله سو انبیاء وشل سار به دکان نه بن کړو بیا مازیګر خلاص کړ نبی فرمایي بدترین په عذاب کې هغه انسان دی چې نبی هغه قتل کې عادت نبی دا ارش المنصورون دی معنا په مناظره کې دلیل کې یا نفس وجل الله صاحب نه دی دا کمال دی شهادت کمال دی د الله فضل دی یا وعده الله کړی د رسولانو سره د انبیاء دي ذالک ما سعود دی وجنا چې نافرمانی کړو او تجاوز کوونکی تجاوز کړی دی عیسیان د الله په اړه کې او تجاوز مخلوق حقوق الله او حقوق العباد دواړه وال ورسره کې ترغیب دی صحیح ایمان لو کې صحیح ایمان لا حاصل بده شرکدا شینه پرې دی راشه ایمان راوړی ان الذين يقننا اخر ایمان راوړي والذین واقع انسان هادو شهودان دي يهود لبیا يهود ولي وي یو قالو نه موږ ذکر کړی چې دا يهوذا اولاد دي یعقوب علیہ السلام یو بچو
دیم قول علماء ذکر کړي چې دوی ویل ان هدنا الیک الله مونږ تعالی رجوع کړي. دریم قول علماء دا ذکر کړي دوی به کله تلاوت کوو قصیدل به تحودون وقت القراءه دا ناروا عمل دی. سوارا علماء سوارا ولي وي یو وجه علماء ذکر کړي چې دوی د عیسی نصرت کړي خو لیکن دا کمزوري معنا ده. ناصره یو قريه وا اي کې آباد وا. صابئین بارک علماء ډیر تفسیرونه دي. څو ګدار يهود نو سوارا ما بین کې رتبه څو لا اله الا الله په خلو څو زبور منی څو دانه سوارا کې جماعت دي څو د سور باندې کون کړي خو بنا بر هر تقدیر مشرکین دي. چا چې ایمان راوړو بالله په الله او پرز سنئ ان الذين امنوا ایمان راوړې کنه معنا دوام وکي. ان الذين امنوا فلو اجر ده خبر والذين هادوا ده مبتدا ومن امن خبر عمل یو کې نیک ایمان راوړو په الله او پرز سنئ عمل یو کې صالحان نیک فلو مجرو من دربهم دوی رب اجر دوی درب سره نبيري په دوی نه داخله غمجنیم یری بنشته به غمونم نشته. ورو ساعت اوس بل دی خلق مان الله وی لو ذکر وی سیامات کی وایس پاتیم چې واغ سپوغ لو تاسو نو پورتم کې بر تاسو نو تور غر کې سشین منه کنه منه دلیل به دې چې الله او چت کړي باز خلک وینا چې دمکی وره په دې یو ځای په وسترګ باندې زیاده سجدي لگاته او بلسترګ باندې پاس را خوشی نشي به سوال لې دا خو ظلم دی. د ایمان خو الله نه غواړي. موږ یو اکراه د یو اجبار اکراه کې اختیار وي. به تور مثال سره په حالت د سنګدن کې هغه توبه بچي خو نه مني بل سره دی هغه تاونه نور تریو چې دومره وخت کې توبه واسه کې نه واشنم دی اختیار هغه لشتنو. موږ ورته ویلي وضو علی ما چې موږ درکو په قوت ډېر په کوشش یاد کړئ معافي چې کوم دې کې دی لعلکم تتقون در فارش الله نه ویریږئ مزدا تقوا را وذكر دې آیات تشریح کې بهترین تقوا قرآن ذکر درس او تدریس ناس دا ورسره کې جواب د سوال دی اومنو جواب ثم توليتم بهم مخوالوا من بعد ذلك ذي كان رسا كفضل الله نو پتا سمنه رحمت توبه او توبه دیم فضل مراد قران رحمت مراد نبی صلی الله علیه وسلم تاسو بتاوانه نبی دي جنور سبل قواحت يهودو کی عادت دار چې خپل جرم پټي نیک کار کوي چاله د خالی پورزه د کار نه منو نو دی بلشتي وی سعودي کې ومان علی سبب بند کړل یک شمه پورز به نیول الکدا ولې مغره خالی پورز منشي یو یک شمه بلا یې به کونډي د خالی پورز واچولې یک شمه پورز به نه ولي او په دې ورځ باندې بدوم رضا مایر نازل شو حتی تر دې تر توشي لیکلي چې بالکل د کوټو دروازو له بستر را نږدې کړل کله به چا تاسو کو نه لپاره کې به واخ شاله به غرزول هلي کولې کو سم اکثر خلک هلي کوي دوی باندې आवाज حرامي وي به تیل کړه به خرج کړه به پیسې خوړې ان شاء الله د هلي معنی لغوي معنی اصطلاحي او تحقیق د هله اسقاط د معیار او درجات هله په اسلام کې شته او کنيشته دا په ټول ان شاء الله سورې سواد کې راځي البته باندې به تفصیلی خبره کوو نو کله چې دا کارو شو درې قسمه خلک چا را کار کوي چې امر بالمعروف کو څو غلي و د الله عذاب پر راغی سپینګری ټول خنجران شو کم چې ځوانان فاټو شادوغان درې ورځې پورې ژوند وي سلام مردار کړ اولو امر بالمعروف ور اخلاق ورته په دیوالو راوا وخته تاسو موږ چې دا کارم کوي سرونه قزول سترګې نه وخت رواني الله یې ګور دا چرمم کړو ولقد یقینا کوم معلوم دي تاسو لا سوچ تجاوز کړی تاسو نه به سب دې ورځ خالی سبد لزکو چې دې ورځ باندې کار نه وسو
عالم ته ویلي